یوې ښځې د خپل خاوند له ملګري سره غلط کار کړی دی. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم پوه شئ چې دا ښځه څوک او څنګه یې د خپل خاوند له ملګري سره غلط کار کړی دی نو ویډیو تر اخره وګورئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو دا یو حقیقي او رښتینی ویډیو کلیپ دی چې په لیدلو به یې نه پښیمانه کیږئ. په یو کلي کې دوه ملګري وو چې د یو نوم یې احمد او بل یې اسد نومیده. دواړه په هیڅ هم بد نه وو او هرې ګناه ته به یې لاس اچوو. یوه ورځ اسد خپل ملګري احمد ته وویل چې ما د مسجد له امام له ښځې سره اړیکه سمه کړې او له ما یې غوښتنه کړې چې نن کور ته ورشم، خو زه ډارېږم چې هسې نه میړۍ راباندې راشي. نو ته داسې وکړه چې د لمانځه وروسته له امام سره کښېنه او په خبرو یې مصروف کړه تر څو زه بیرته راشم. احمد همداسې وکړل. له لمانځه وروسته له امام سره کښېنست او تر ډېره وخته یې په خبرو بوخت وساتل. په آخر کې چې کله امام غوښتل پاڅېږي، احمد خپل ملګري اسد ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې امام کور ته در روان دی. نو اسد هم سمدستي راورسېدل او څه یې چې کړي وو هغه ټوله قصه خپل ملګري ته وکړه. همدا کار تر ډېره وخته تکرارېدو. احمد به د مسجد امام په خبرو مصروف ساتل او اسد به په همدې موقع کې غلط کار کول. د مسجد د امام او احمد د زیات کېناستو له کبله د دواړو ترمنځ دوستي او ملګرتیا جوړه شوه، ان تر دې پورې چې د احمد زړه په امام وسوځېدو او همیش به په خپل همدې کار ډېر پښیمانه و. یوه ورځ یې له ځان سره تصمیم ونیول چې امام به له دې ټولې قصې څخه خبروي تر څو د خپلې میرمنې له خیانت څخه خبر شي. امام ته یې وویل چې زه ډېر شرمنده یم چې زما ناسته پاسته له تا سره د خدای د رضا لپاره نه وو. زه له تا سره ځکه کېناستم چې خپل ملګري ته د ناروا کار زمینه برابره کړم، ځکه هغه ستا له میرمنې سره ناروا او غلطه اړیکه لري. آیا تاسو پوهیږئ چې د مسجد د امام ځواب څه و؟ امام ورته وویل ما تر اوسه پورې واده نه دی کړی. دا خبرې د احمد په زړه لکه د خنجر د ګزار په شانت وې. آیا تاسو پوه شوئ چې اسد به د چا کور ته ورتلل؟ اسد به د احمد ښځې ته ورتلل او د احمد له ښځې سره یې همدا غلط کار کول او له هغې سره یې همدا غلطه اړیکه نیولې وه. نو درنو لیدونکو، له دښمن څخه یو ځل وډار شئ او د خاین ملګري څخه زر ځله. ډېره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.